ټول پولیو والا زده خواست کوي چې وروره پښتانه خلک یاست قرآن ته وګورئ کښېنئ که نه کښېنئ بیا که چاته تاوان ورسېږي هغه بیا موږ ته وایي چې ورور نو بېګ مه خلاصوه کښېنه کرار موږ چې لا باندې د دوی د بم باندې بس هغه جټکې به سره شروع صاحب نن په چمن کې ځینې بینګونه هم خلاص وله او پولیو کمپاین هم شروع وله دې په اړه ستې پولیو والا ته او بینګو والا ته کوم پیغام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول ستا کور ودان اوس به سره ووتو له غړیا به بینګو والا وروره دا بند او پولیو والا ته موږ ته ډي سي ته وایي کښېنه هله بې شرمه ته ولې بې شرمي کوې که بې شرمي کوې نو بیا پولیو والا موږ وړو نو څه پیدا لا شان ماتول دغه ماتول خلک وایي د ریاست په لاس کې واخلي د قانون په لاس کې واخلي چې پخوا زه ته وایي ته نه کښېنې موږ د ټولو پولیو والا زده خواست کوو چې وروره پښتانه خلک یاست قرآن ته وګورئ کښېنئ که نه کښېنئ بیا که چاته تاوان ورسېږي هغه خپل ځان ذمهوار دا خپل غړیانو ته کوم پیغام دی که چېرې پولیو والا لیدلی یا بینګونه خلاصېدله دي څه چم کوي دا یې کار د غړیانو کار نه دی دا د ګرد چمن کار دی هر یو چې په ګلۍ کې وویني بس لرګی دې پرېږدي مرګ شم دې کوي والا دې مضبوطه وي دا د پښتانه زمونږ سر نه دي یار څه بلاوي دي تختې ته وګوره قرآن ته وګوره دې نه پوهېږي په ډنډه پوهېږي بینګو والا یو پر امن اخري کې ستا کوم خواست دی هغه اوس دوی واره لوم پوه کړي به یې بیا موږ ته وایي چې ورور نو بېګ مه خلاصوه کښېنه کرار موږ چې لا باندې د دوی د بم باندې بس هغه جټکې به سره شروع وي زموږ مطالبات به راومخ شي ګرانو کتونکو سکرټري صاحب وایي چې د بینګو والا او د پولیو والا یا د ډي سي دې سره زموږ دا خواست دا هیله ده څو ورځې زموږ سره په دغه روان احتجاج کې زموږ سره شرکت وکړي خپل که بینګونه دې بندې وساتي که پولیو د څو ورځې دا کمپاین یې بند وساتي تر څو چې زموږ د چمن د دغه غریب ولس زموږ د سپین بولدک د ولس د دې اواز نه پورته شوی دغه هغه وخت پورته کېږي دا ټوله کومه قومي شعارات چې اوس باندې د دا روډ باندې پاسپورټ افیس مخ باندې بینګونه باندې دغه بیا پر حکومت باندې پر سرکار باندې که دا خوا د کو خوا د پر دې دواړو باندې پریشر راځي شا راځي نو دوی زموږ سره په یادو اټالونو کې تر پوره همت وکړي نو انشاءالله بیا به دغه چمن ته او سپین بولدک ته خامخا به د خوشحالۍ زیر راځي ډېره مننه کور وده